السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا. آداب الزيارة د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. د درس ویشتم الدرس السابع والعشرون. نو د درس کې به د زیارت د ملاقات آداب په باره کې محاوره لرو ان شاء الله. نو درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې فیسبوک کې زموږ درسونه تاسو فیسبوک گروپونو کې شیر کړئ او یوټیوب کې یا تر دوستان چې فیسبوک کې دي هغه نه هیله کوم چې یوټیوب کې هم موږ سره ګډون وکړي او ویډیوګانې درسونه هلته ګوري. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. آداب الزيارة د زیارت د آداب د ملاقات آداب زیارت لیدو آداب. الحوار الأول لومړی محاوره. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت ذاهب؟ تچیرته روان یې. إلى أين تچیرته؟ ذاهب روان یې. أنا ذاهب لزيارة صديقي الآن. د ملګري لیدو ته اوس روان یم. د ملګري لیدو ته اوس روان یم. د لیدو یعنی ملاقات لیدو دواړه یو شی دي. د ملګري ملاقات ته روان یم اوس. لماذا؟ ولي؟ لأنه ذكى يحتفل بنجاحه اليوم. ذكى د خپل کامیابی المانځي نن. ذكى خپل کامیابی نن المانځي. نجاح کامیابی ته وایي. ذكى يحتفل حفل یا المانزل ته يحتفل المانزي بنجاحه خپل کامیابی اليوم. خپل کامیابی نن المانزي. بیا ورته پلار وایي هل معك هدیه؟ هل معك هدیه؟ آیا تا سره کومه تحفه شته؟ هدیه تحفې ته وایي. آیا څه تحفه لري؟ لا ليس معي هدیه. نه ما سره تحفه نشته. بیا ورته وایي خذ له هدیه وتذكر آداب الزیاره. خذ له هدیه. خذ واخله له هغې لپاره هدیه تحفه. وتذكر او په یاد ولره آداب الزیاره د ملاقات د زیارت آداب په یاد کې ولره. لا تطل الزیاره. ملاقات مه هیروه یا باطلوه یې مه. چې کله ملاقات زیارت وي هغه مه باطلوه یا مه هیروه. بل لا ترفع صوتك بين الأصدقاء. خپل آواز مه اوچتوه د ملګرو مابین کې. لا ترفع مه اوچتوه مه زیاتوه صوتک آواز خپل بین الاصدقاء د دوستانو په مابین کې. لا تتحرك الا باذن. شور مخره مگر په اجازه باندې. یعنی چې چیرته کوم کور کې وي هلته شور مخره الا باذن مگر په اجازه. مثلا څوک غواړي حمام تشناب ته لاړ شي یا اوبه وڅښي نو اجازه اخیستلی شي بیا تللی شي. یا ورته وایي شکرا یا ابي ډېره مننه ای زما پلاره. درس السابع ومدرس استمع وأعيده. احتفل يحتفل. احتفل ماضي يحتفل مضارع. احتفل المانزل وکړل. يحتفل المانزي المانزي. هدية تحفة. تذكر یا تیراوست. يتذكر یا تیراولی. تذكر ماضي يتذكر مضارع. الزيارة ملاقات. يرفع صوت المذياع و د رادیو آواز پورته کوي. يرفع د رادیو آواز پورته کوي. الكرسي بين الطاولتين. چوکۍ و د دوه میزونو مابین کې ده. الكرسي بين الطاولتين. چوکۍ چوکۍ طاولتين دوه میزونه. طاوله یو میز طاولتين دوه میزونه. چوکۍ د دوه میزونو مابین کې ده. استأذن بالدخول. اجازه ورکړه په داخلېدو. یعنی د داخلېدو اجازه ورکړه. استأذن بالدخول. اقرأ الولم. دا خپل ملګری ته چې کوم خط د دعوت خط لیکي نو عربي کې ساده خط په دې طریقه باندې لیکل کیږي.
بطاقة دعوة. بطاقة کارت ته وایي، دعوه د دعوت کارت. صدیقي بدر، زما ملګریه بدر یا بدر زما ملګریه. ادعوك الى اول وين بیا به ترجمه کوم. ادعوك الى زيارتي في منزلي في الحي دبلوماسي شارع الكندي حضور حفل بنجاحي في اختبار نهاية الصف الثالث وذلك عصر يوم السبت وشكرا. وتمانا أوري أدعوك ترى غوارما إلى زيارتي في منزلي خپل ملاقات ما کور کې في منزلي زما په کور کې. ادعوك ترى غوارم إلى زيارتي زما ملاقات في منزلي خپل کور ته في حي الدبلوماسي. حي ناحية وي district انګلیش کې district وي ناحیه. حي ناحیه د ډیپلوماسي په ناحیه کې في الحي دلته یعنی زما کور دی. شارع الکندي په کندي سرک کې، شارع سرک ته ویل کېږي، کندي د سرک نوم دی. لحضور حفل نجاحي لحضور په ګډون د محفل نجاحي زما د کامیابی في اختبار په امتحان نهايه اخري صف الثالث يعني اخري امتحان د دریم صنف صف الثالث د دریم صنف اخري امتحان. لحضور حفل نجاحي په ملاقات زما د هغه کې حفل نجاحي د کامیابی په محفل کې في اختبار نهاية الصف الثالث په اخري امتحان د دریم صنف کې. وذلك عصر يوم السبت او دغه محفل به د هفتې ورځ په مازیګر وي ان شاء الله. وشکرا او مننه. نو تاسو نه یو هغه کومه کڅوک درس ما سره وای او فیسبوک او یوټیوب کې درسونه فالو کوي، تاسو نه هیله کوم چې یو لنډ خط دغسې ولیکئ او کومنټ کوي یا تصویر راولېږئ. تصویر کومنټ کوي دغسې لنډ خط ولیکئ. تاسو پکې خپل سرکونه نمونه ورکئ، خپل ملګرو نمونه ورکئ او ماته کومنټ کړئ. په دې باندې زه خپله خوشحالیږم چې تاسو دا کار وکړئ. بل استمع و اعيد. دلته د ماضي او مضارع. ذهب لاړ، ذاهب ذي تلونکی، ذاهب تلونکی دی. اذهب لزيارة صديقي، د خپل ملګري زیارت ملاقات ته ځم. فانا ذاهب زه تلونکی یم. فانا ذاهب پس زه تلونکی یم. كتب ویلیکه، كتب ویلیکه. كاتب لیکونکی، كاتب لیکونکی. اكتب الدرس، ذا درس لیکم. فانا كاتب پس زه لیکونکی یم. لاعب لوبه وکړه. لاعب لوبغاړي ته وایي بخی. لاعب لوبغاړی. لاعب لوبه وکړه، لاعب لوبغاړی. العب الكره، ذا كره فوتبال ته وایي، ذا فوتبال لوبې کوم. العب الكره ذا توپ یعنی كره فوتبال لوبې کوم. فانا لاعب پس زه لوبغاړی یم. فانا لاعب پس زه لوبغاړی یم. علم بیرق ته وایي، دلته جمع مفرد او جمع. علم بیرق اعلام، علم بیرق اعلام بیرقونه. قلم یو قلم، اقلام قلمونه. باب دروازه، ابواب دروازې. خبر خبر اخبار. امتحان امتحانات امتحانونه. خبر دلته من مراد اخبار امتحان ده. العب في ملعب، دلته امر ده او نهي ده. دا وکا دا مکو. العب في الملعب، په ملعب میدان ته وایي، د لوبې میدان ته وایي. العب في الملعب په میدان کې لوبې وکړه. ولا تلعب في الحديقه او په باغچه کې لوبې مکو. العب في الملعب ولا تلعب في الحديقه. اجلس هنا، دلته کینه. ولا تجلس هناك او هلته مکینه. اجلس هنا ولا تجلس هناك. افتح الباب، افتح الباب دروازه خلاصه کا. ولا تفتح النافذه او کړکۍ مخلاصو. اسأل المعلم، اسأل المعلم د استاد څخه پوښتنه وکړه. ولا تسأل الطالب او د طالب زده کوونکي څخه پوښتنه مکوه. نو تمرینونه ډیر دي ان شاء الله. خپل درس دلته اختتام
بحث کوو. تر بل تاسو پورې تاسو په الله سپارم که څه پوښتنه وي ان شاء الله تاسو کومنټ کولی شئ. بیا هم وایم چې هیله کوم فیسبوک کې او یوټیوب کې زموږ درسونه شیر کوئ. نو تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.